کابل کې د ملا حسن او د ټي ټي پی مشر ترمنځ د پټې لیدنې ادعا او د ټي ټي پی غبرګون. آیا حامد الحق همدې لپاره کابل ته راغلی و؟ جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. ټي ټي پی ته نږدې سرچینو له افغانستان انټرنیشنل پښتو ته د جیو نیوز دا راپور رد کړ چې د طالبانو د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د پاکستاني طالبانو د مشر مفتي نور ولي مسجد ترمنځ ناسته شوې ده. دوی وایي په پاکستان کې بریدونه دوام لري او وسلوال په دغه خاوره کې حضور لري. پاکستاني طالبانو ته نږدې سرچینو دا خبره د جیو نیوز د وروستي راپور په غبرګون کې کړې ده. دا پاکستاني رسنۍ وایي د تحریک طالبان پاکستان په مشرۍ وسلوالو ته افغان طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان د بریدونو په اړه خبرداری ورکړی. دغه رسنۍ د پاکستان د عالمانو د پلاوي د وغړي له قوله کابل ته سفر کړی. لیکلي د ټي ټي پی دا ډول اقداماتو د دواړو هیوادونو اړیکې کمزورې کړي. دغه پاکستاني رسنۍ خبر ورکړی چې د جمعیت علما اسلام د سمیع الحق ګروپ د مشر مولانا حامد الحق په مشرۍ د پاکستاني دیني عالمانو پلاوی په دې وروستیو کې کابل ته تللی. د جیو نیوز د راپور له مخې طالب مشرانو پاکستاني دیني عالمان ته ویلي چې شاوخوا 4 اونۍ وړاندې یوه غونډه جوړه شوې وه چې پکې د تحریک طالبان پاکستان مشرانو لکه مفتي نور ولي مسجد حافظ ګل بهادر ګډون کړی و. د افغان طالبانو په استازیتوب په دې غونډه کې د طالبانو لومړي وزیر مولا محمد حسن او د هغوی یو شمېر وزیرانو ګډون کړی و. په راپور کې راغلي دي چې په دې غونډه کې د تحریک طالبان پاکستان مشرتابه ته په ښکاره وویل شول چې په پاکستان کې د نن بریدونه د پاکستان له خلکو او حکومت سره د دوی اړیکې کمزورې کړي دي. بلخوا طالب سرچینو رسنیو ته ویلي چې د پاکستاني طالبانو سره د اړیکو او تماس له پلوه د دې ډلې رئیس الوزرا کوم رول نه لري او یوازې د طالبانو استخباراتو لوی ریاست او د کورنۍ چارو وزارت له لارې پیغامونه رسول کیږي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.